هسې ناستې موبایل استعمالوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو مبارک حدیث در سره واوره. زه په یقین سره درته وایم چې ستاسو د سترګو نه به اوښکې راسي. دا حدیث یو وارې په غور سره را سره واوره. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابو ته بیان کوي او داسې څه بیان یې ورته وکړي چې اصحابو دومره زیات وژړل او دوی پر مخونو باندې د خپل څادر را وغوړوي او داسې وژړل چې جړاګانو اوازونه پورته سول. داسې کومه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلې لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وای هغه څه چې زه پیژنم ما ته معلوم دی، وای کچیر تاسو ته هم معلوم سي تاسو به ډیر زیات وژاړئ او ډیر کم به وخاندئ. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای فما اتى على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم اشد منه. وای د نبی اسلام پر دې اصحاب باندې د دین زیاته سخت ورځ بل نه دراغله چې دوی دومره زیات غمجن اسول او سترګو نه وشک را روانې ولې. هم په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې خپل اصحاب ته یو ډیر ښایسته خبره وکړه. هغه کومه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله عینان لا تمسهم النار، عین بکت من خشیة الله وعین باتت تحرس فی سبیل الله. نبی علیہ السلام چې د اصحابو و د وشکو ته وکتل او بیا وفرمایل چې دوی سترګې داسې دي چې هغه د جهنم اور هیڅکله نه سوځي. دوی سترګې د جهنم اور هیڅکله نه سوځي. یوه هغه سترګه چې د سترګې نه اوښکې راوبهیږي د الله د خوف او د الله د ویرې د وجې. یوه هغه سترګه چې هغه د شپې ویښه وي د الله په یاد کې د الله په ذکر کې، دغه دوی سترګې د جهنم ورې نه سوځي. او تر ټولو مهمه خبره چې عین په عربي کې و سترګې ته هم ویل کېږي، د اوبو یو چشمې ته و یو چونې ته هم ویل کېږي. د سترګې نه هم اوبه رابهیږي او د اوبو یو چینې څخه د یو چشمې څخه هم اوبه رابهیږي. هغه د اوبو چینه چې هغه نه اوبه رابهیږي په دې سره د دنیا کېتی د دنیا باغ وبهیږي چې کومه وشکه د سترګو نه رابهیږي دې اوبو په وجه باندې د انسان د روح کېتی د انسان د روح باغ وبهیږي. اوبو د چینې په وجه باندې د انسان خیرنې جامې چې هغه باندې ګندګي وي هغه صفا کېږي او چې کومې اوبه د دې سترګې نه راوځي د دې څخه د انسان باطن د ننه چې کومه ناپاکي ده هغه د سترګو په اوښکو باندې چې هغه پاک کېږي. د اوبو د چینې څخه چې کومې اوبه راوځي د دې اوبو فایده دا ده چې موږ په دې باندې یو اور مړ کولای سو، پر اور باندې واچو اور ختم کی. او چې کمی اوبه د سترګو نه راوبهیږي دا اوښکې دا د جهنم اور ختموي. جهنم پر اور باندې واچو د جهنم اور چې دی ختموي. نو د اوبو چینه چې هغه کې اوبه نه وي د دې هیڅ فایده نشته. هغه سترګه چې د الله د خوف او د الله د ویرې نه اوښکې نه راځي نو دغه سترګه هم بې فایده ده. د اوبو د چینې فایده فصل ته رسي، یو کېتی ته رسي، په دې باندې یو فصل وسی هغه فصل بیا ختم سي. لیکن د سترګو چې کومې اوبه دي دا اوښکې دي په دې باندې چې کوم فصل اوبه سي د آخرت فصل د آخرت کېتی هغه همیشه دپاره بیا اباده وي هغه ختمیږي بیا نه. اوبو د چینې څخه چې کومې اوبه راوځي دا انسان تللی سي وزن کولی سي، خو لیکن د سترګو څخه چې کومې اوښکې راوبهیږي د دې وزن کېدل نسته. یعنی دا دومره زیات وزن لري چې دا په وزن کې په طول کې نسی راتللی. حدیث شریف کې راځي وایي قیامت په ورځ باندې به د انسان هر یو عمل وزن سي وبتلل سي سوای د انسان د سترګو د اوښکو. دا یوه اوښکه دا دومره زیات وزن لري چې دا اوښکه به په دې ترازو کې نه راځي د زیات وزن د وجې. او نبی علیه السلام مبارکي ورکړې ده و هغه امتي ته وای چې کم زما یو امتی د سترګو نه اوښکه وبهیي د الله د خوف او د الله د ویرې نه. وای نبی علیه السلام مبارک فرمای وای زما هغه امتی ته دې مبارک وي. نبی علیه السلام مبارکي ورکړې ده و هغه امتی ته و هغه انسان ته چې کم انسان پر خپلو خطاو باندې وجاړي او د سترګو نه یې اوښکه راووځي. د سترګو نه اوښکې راوتل دا و الله ته څومره زیات محبوب عمل دی. کله یو ورځ تنها کښینو او پر دې خپلو خطاو باندې د الله مخې ته وجاړو. زموږ زړونه ډیر زیات سخت سوي دي، پر خپلو خطاګانو باندې هم موږ ته جړاګانې نه راځي. ډیر زیات غور فکر کول پکار دی. دا څومره غټه بدبختي ده چې یو انسان ته د پر خپلو ګناهونو باندې هم جړاګانې نه ورځي. ما او تا څومره د الله نه فرماني کړې دي، څومره د الله نه لرې تللي یو، بیا هم پر دې باندې هیڅ افسوس او هیڅ جړا نه راځي.